عزتمن نن درته د غسل مسنون طریقه ښیم چې د سنت په طریقې سره به غسل څنګه کوو. اکثر دغه خلک تپوسونه کوي چې استاد ما ته صحیح طریقه د غسل بیان کړه او ما وکتل چې ښه زلمیان هغوی زمانه تپوسونه وکړل چې استاد ما ته یو ځل د غسل طریقه راته بیان کړه چې زه به غسل څنګه وباسم. نو دا ویډیو ځکه جوړوم چې اکثر زموږ مسلمانان وروڼه د چانه تپوس نشي کولی او بیا هم په دغه غلط فهمۍ کې پراته وي. نو عزتمند د غسل سنت طریقه دغه ده چې د ټول نه اول لاسونه وینځل دي، بیا ورپسې استنجا کول دي، بیا ورپسې چې په کوم ځای باندې ګندګي لګېدلې وي هغه ګندګي صفا کول دي، ورپسې اودس کول دي. بیا چې دی په غسل کې عزتمند درې فرض دي، د دې درې وانو خاص ساتل پکار دي. د ټول نه اول چې دی خوله کې اوبه اچول یعنې غرغړه چې ورته وایي هغه کول. دویم چې د پوزه کې اوبه اچول. اکثر ملګري وایي چې دومره به اوبه اچي چې ستا د هډوکی تریخ شي. تریخول ضروري نه دی عزتمند، صرف پوزه کې اوبه اچول دي. دریم چې دی فرض چې کوم دریم دی هغه په ټول بدن باندې اوبه اچول دي چې ستا په بدن کې یو ویښته برابر ځای اوچ پاتې نشي. زنانه به څه کوي چې چا میخکې وي یا والی وي هغه به دغه والی او میخکې خوځوي هم چې دې ځای ته هم اوبه ورشي. او سړی به څه کوي چا ګوتمه اچولې وي او ګوتمه سخته وي یا دغه وي نو هغه به دا ګوتمه هم چې دی خوځوي راخوځوي چې دې لاندې هم اوبه ورسیږي هغه څرمنې ته. نو په دې بنا باندې د دې شیزونو ډېر خیال ساتل پکار دی. او بعضې زموږ خویندې چې کومې دي هغوی هم نو پالش لګوي، نو هغوی ته پکار ده چې دا نو پالش لرې کړي، په هر څه طریقه باندې نو پالش به لرې کوي، بیا به چې دی غسل وباسي. غسل بیا الوځي چې دا نو پالش لرې کړی شي. او دغه شانتې بعضې خلک چې کوم دی اوړه اغږي یعنې د تنور والا هم چې دی اوړه اغږي. او دغه شانتې زموږ کومې زنانه خویندې دي هغوی چې اوړه اغږي نو د هغوی په نوکانو کې اوړه انخلي، نو دوی به هم دغه اوړو لرې کولو کوشش کوي چې دا اوړه لرې کړي، ځکه چې دې ځای ته هم اوبه رسول دا فرض دی عزتمنو. نو چې دا لرې کړي نو پالش به لرې کوي، اوړه به لرې کوي، نو هله به یې غسل وځي. که نو پالش وي په نوکانو باندې او دا غسل وکړو نو غسل یې نه دی وتی. دغه شانتې که په غسل یې وویستو په نوکانو کې اوړه وو نو بیا غسل نه دی شوی، ښه دا به لرې کوي. او بله مسله عزتمندو چې یو ملګري تپوس کړی چې آیا زه غسل په دوران کې اودس ونه کړمه نو آیا زما غسل کېږي او که نه کېږي. نو ملګري دا یاد وساته چې غسل نه مخکې اودس کول دا سنت عمل دی، او که دا سنت عمل پاتې شي خو چې فرض ادا شي چې کوم ما درې بیان کړل یعنې خوله کې اوبه اچول، غرغړه کول او دغه شانتې پوزه کې اوبه اچول او دغه شانتې په ټول بدن باندې اوبه اچول، دغه درې شیزونه چې ادا شي ستا غسل خوشبو. عزتمند د ثواب په نیت باندې دغه ویډیو مخکې شیر کړئ چې نورو مسلمانانو ته هم فایده ورسي او دا د غسل صحیح طریقه ادا کړي. که د چا څه مسله وي یا ما نه په دې کې یو مسله پاتې شوې وي د چا ذهن کې وي نو هغه د کمنټ په ذریعې سره ما سره رابطه کولی شي. او دغه واتساپ نمبر هم ما ورکړی دی، دې باندې هم تاسو رابطه کولی شئ.